پاکستان دا ځل په افغانستان کې د غټو حملو ګواښ او اخطار کړی دی او دا ځل پاکستان ویلي دی چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو مشران به هم په نښه کوي. We will hunt you and we will hurt you everywhere. And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime. په خبري غونډه کې احمد شریف چودھری 15 دقیقې خبرې وکړې. دا خبرې ما 2 ځله ډېر په غور واورېدې او نن زه د هغلي چودھری د خبرو یو پوسټ مارټم کوم. یو ټکی چې په کوم ځای کې هغلي چودھری ګډې وډې خبرې کړې دي، په کوم ځای کې دروغ ویلي دي، په کوم ځای کې پلمه جوړه کړې ده، په کوم ځای کې رښتیا ویلي دي او پاکستان در اصل کول څه غواړي. غیر معمولی خبرې دي دا او دا په داسې حال کې شوي دي چې په تیرو 4 ورځو کې په کړکۍ ځپلي صوبه بلوچستان کې په مختلفو ځایونو کې نږدې په 4 ځایونو کې د پاکستان د پوځ د دعوې تر مخه BLA کم ته چې د فتنه الهندوستان وای او TTP کم ته چې د فتنه الخوارج وای هغه حملې کړې دي. راځي چې شروع کو د احمد شریف چودھری په خپل خوله باندې چې په دې حملو کې د هغو څومره پولیس عسکر څومره پوځیان وژل شوي دي او دوی د څومره ترهګرو د وژلو دعوه کوي. لومړی به د شریف دې خبرې ته غوږ ونیسو، نو بیا زه د پوره تقریر یو ټکی پوسټ مارټم تاسو ته کوم. हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं. तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42. دی وی چې 2 کسان چې دی هغه وژل شوي دي. په دې کې 9 چې دي هغه د پولیسو یو ځل غړي ووژل شو، 19 بیا ووژل شو او 11 پوځیان چې دي هغه وژل شوي دي او 4 پکې عام ولس خلک دی، نو 2 خلک چې دی وژل شوی دی. بیا د دې په جواب کې دی وایي چې 450 وسلوال چې دي هغه د شریف چودھری تر مخه جهنم واصل شو، یعنی جهنم ته ورسول شو. دا په خپل ځای باندې د باس وړ خبره ده چې پاکستان چې کم خلک وژني هغه وایي چې دوی د اسلام جنگ کوي، نو د هغو دعوه وي چې پاکستانیان جهنم ته ورولېږل او پاکستان چې کله دا خلک مړه کړي نو بیا پاکستان وایي چې دوی جهنم ته ولېږل. اوس به راشو دې ټکي ته چې پاکستان په افغانستان تور څنګه پورې کوي. هغه دا ډېر مهم ځای دی، دا به ډېر په غور اورو او بیا په دې کې شریف چودھری صاحب چې دی ګډوډ کېږي په کم ځای کې هغه دروغ او رښتیا به معلومو. خو بیا به ته غوږ ونیسو چې دا په کومو ټکو کې ګواښ کړی دی په افغانستان کې په ترهګرو په مرکزونو د حملو ترڅنګ د افغان طالبانو په مشرانو باندې د حملو چې کوم ګواښ کړی دی. اول به دا وګورو. ये करवा रहा है हिंदुस्तान and they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people دا کار وایي چې طالبان هندوستان کوي او د افغانستان کې څوک استعمالي طالبان انلیجیټیمیټ افغان رژیم د طالبانو، یعنی دا د طالبانو د خوښې برخلاف په زور قبضه کړی شوی رژیم دی چې دا کار کوي. بل ټکی څه وایي؟ and there's a logistics behind it. There is an operational sequence behind it. افغانستان چې دی د عملیاتو د facilitation of Afghan Taliban regime majority of the people provide کر رہا ہے، مین پاور وہ provide کر. زیاتره خلک چې مونږه د راګیر کو مونږ د دې سره جګړه وکړو هغه زیاتره افغانان وي. We will hunt you and we will hurt you everywhere. تاسو ښکار کوو او موږ Each and every تاسو تکلیف terrorist, در رسو. their facilitator, هر ځای چې those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are. ګور دا ټکی به بیا وورو. Facilitator, each and every terrorist, یو ترهګر به وژنو، their facilitator, د دوی مرسته کوونکي یا کومک کوونکي به وژنو، those who harbor them, هغه څوک چې دوی ساتي، those who furnish them, those هغه څوک چې دوی تیاروي who provide them bases او هغه څوک چې دوی ته ځایونه ورکوي، wherever they are, هر ځای چې دی وي. without any distinction. په دې کې به هیڅ فرق نه ساتل کېږي.
any sort of rationality and proportionality from زمونږ نه اوس د هیڅ خبرې ښې خبرې تمه مه کوئ. اوس لومړي ټکي کې تاسو واورېدل چې د څه وویل دا کار هندوستان کوي. په چا باندې کوي؟ په طالبانو باندې کوي. طالبان ته اللیجیټمیټ رژیم وویلو. بیا یې ګواښ وکړو چې تاسو یعنی لومبی نوم واغسته چې دا کار کم ځای نه کېږي، په افغانستان نه کېږي. دا کار څوک کوي؟ افغانان کوي. دوی به څوک وژني؟ هغه څوک به وژني چې ترهګر دي، هغه څوک به وژني چې ترهګرو کومک کوي، هغه څوک به وژني چې ترهګرو ته ځینې ورکړي دي، هغه څوک به وژني چې ترهګرو ته تربیت ورکوي، هغه څوک به وژني چې ترهګري ځان سره ساتلي دي. دا ډېر غټ او ښکاره ګواښ دی. او ښاغلی شریف په اخره کې بیا ویلي دي چې د عملیات کله کول غواړي، هغه هم درته وایم. خو دې ځای کې د دا وکړي چې دا هندوستان دا کار کوي. اوس راځو د پوسټ مارټم کوو په دې ځای کې. دا کار څوک کوي؟ هندوستان. له کومه ځای کېږي؟ له افغانستانه کېږي. افغان طالبانو کومک کوي. دا وویل. اوس یو بل ټکی په دې کې د پریس کانفرنس کې دا ویلی دی. زه دا غواړم چې دا ټکی واورو چې په دې ځای کې دی وایي چې هغه څوک چې جنګ کوي هغو ته پیغور ورکوي. د قام د نوم اخلي او پیغور ورته ورکوي. لومړی دا ټکی واورو. ये जो कहते हैं ना कि हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग, ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के उसी धरती के. اوس دې ځای کې تاسو وګورئ چې لومبی د تور پورې که په هندوستان باندې او په طالبانو باندې. بیا ورته وایي چې تاسو چې وایي چې موږ د بلوچیت جنګ کوو، نو آیا تاسو بلوچان یې؟ تاسو وایي چې موږ د پښتو جنګ کوو، نو آیا تاسو پښتانه یې؟ بیا ورته وایي چې تاسو د اسلام جنګ کوئ، آیا تاسو مسلمانان یې؟ نو که ته افغانان خو بلوچان نه دي. احمد شریف چودھری صاحب کته په طالبانو تور پورې کو، په هندوستان د تور پورې کو، او دا دی ویل چې افغانان په سر کې دا ویل چې په دې کې زیاتره خلک چې تاسو ونیسئ دا افغانان وي. نو بیا ته بلوچانو ته ولې پیغور ورکوئ چودھری صاحب؟ کچري د افغانان دي، کچري د هندوستان په لمس دا کار کوي. او ولې دا کار کوي؟ زه دې له راځم. چودھری صاحب دا هم ویل دي چې دا کار دوی ولې کوي. خو دی وایي چې دا افغانان دي، د افغانستان دا کار کوي. نو بیا چودھری صاحب که دا کار له افغانستانه کېږي او افغانان یې کوي او تاسو زیاتره افغانان نیسئ، افغانان وژنئ او دې ته چې وایي مین پاور ورته افغانان ورکوي، نو بیا بلوچانو ته پیغور ولې ورکوئ؟ دا ډېر غټ کوېسچن دی. اوس چودھری صاحب وایي چې دا کار دوی کوي ولې؟ دا ډېر انټرسټینګ او ډېر دلچسپه خبره ده. او د دې خبرې جواب به زه نه ورکوم. د دې خبرې جواب به ورکوي محمود خان اسکزی صاحب. دغه غږ هم درته اورم. خو راځئ اول واورو چې د پاکستان د پوځ بیان دا کار چې په بلوچستان کې کېږي شروع شوی دی، د ده په اند باندې دا څوک او ولې کوي. راځئ چې دې ته غوږ ونیسو. वाई कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है? आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है? यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है. क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता. So you cannot digest it, you cannot accept it. तुम्हें कोयटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है. اوس چودھری صاحب وایي چې تاسو دا کار ځکه کوئ چې تاسو د بلوچستان ځلیدل نشئ لیدی، د بلوچستان ترقي نشئ لیدی، د بلوچستان خوشحالي نشئ لیدی. تاسو دا نشئ لیدی چې موږ د بلوچ او د کوټې خلکو لوبه ورکو، ځکه دا کار کوئ. یعنی دا ټکی وویلو. خو چودھری صاحب بلوچانو خو ټوپک د پاکستان خلاف په دې وجه راغستی و چې د هغو ډیمانډ او غوښتنه دا وه چې تاسو د دوی په خاوره باندې چې کوم وسایل دي هغه دوی ته نه ورکوئ، هغه د دې ځای نه اخلئ پنجاب ته وړئ، د دې ځای خلکو ته نوکرۍ نه ورکوئ، د دې ځای خلکو ته تحفظ نه ورکوئ. بلوچې ښځې 50 کیلومتر لرې ځي اوبه راوړي. بلوچ ماشومان چې دي په غرونو کې بزي سري او لرګي راټولوي او اور پې بلوي او د هغې ګیس چې دی د سوی د ډیره بوکټي هغه لاهور ته روان دی. او هغه وایي چې موږ په منتونو ستړي شو، لهذا چې موږ منتونه کول، موږ تحریکونه شروع کړل، تاسو موږ ته غداران وویل، تاسو موږ وجل شروع کړو، زموږ اغوا کول مو شروع کړو، لهذا موږ تنګ شو، ستاسو خلاف مو ټوپک راواغسته. او که دا خبره سمه نه وي نو راځئ چې محمود خان اسکزي صاحب هم نن پریس کانفرنس کړی دی. تاسو دا پروګرام ګورئ، کېدای شي د هغې ورځ شوي وي. محمود خان اسکزي صاحب البته داسې نه وایي چودھری صاحب، هغه وایي چې تاسو در اصل بلوچانو ته، پښتنو ته، سندیانو ته د هغو حق نه ورکوئ. که حق مو ورکړه نو مسله به ختمه شي.
ته وایي چې موږ حق ورکو او ترهګر ته دا حق ورکول د خوشحالي منظور نه ده، نو ځکه د ټوپک راپورته کړی دی. البته د بلوچستان خلک وایي چې نه، اکبر بګټي به هم دا ویل، نور بلوچان هم دا وایي، مهرنګ بلوچ هم دا وایي. خو راځئ چې د ټولو ذکر پرېږدو. یوازې محمود خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محترم مشر محمود خان اڅکزی صاحب واورو چې چودھری صاحب هغه څه وایي. आप सिर्फ ये वो कर दें, पश्तूनों से ये कर दें कि अल्लाह पाक ने जो आपके वतन में दिया है इस पे पहला कानूनी अनीनियत आपके बच्चे का होगा. ये सिंधी से कह दें, आपके शायर वसायर, यही बलोच से कह दें, ये टेंशन खत्म हो जाएगी. اوس چودھری صاحب محمود خان اڅکزی صاحب خو وایي چې صاحب ټینشن به ختم شي که چېرې پښتنو ته، سندیانو ته، بلوڅو ته چې قدرت څه ورکړي دي په هغې باندې ته د هغه حق ومنې، هغه ته یې ورکړې. ته وایي چې موږ پښتنو ته اوبه ورکوو، بلوڅانو ته خوشحالي ورکوو او دوی دا کار نشي زغملی ځکه جګړه کوي. خو بلوچان او پښتانه خو وایي چې داسې نه ده. نو دې ځای کې دا خبره هم چودھری صاحب تاسو شاید په خپلو خبرو باندې یو ځل بیا غور وکړئ. اوس چودھری صاحب افغان طالبانو ته پیغام ورکوي او د پیغام ترڅنګ دا وکړي چې دا جنګ به دوی ګټي. خو زه به بیا په اخره کې چودھری صاحب ته د محمود خان صاحب په ژبه کې واورم، محمود خان اڅکزي صاحب په ژبه کې چې جنګ به ولس ګټي. خو لومبې د چودھری صاحب دا واورو چې چودھری صاحب وایي چې دا جنګ به دی ګټي. راځئ چې غوږ شو ورته. Just I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं. और हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं. چودھری صاحب وایي چې دا جنګ چې دی دا امنیتي ادارې کوي، بشري کوي یا ولسي کوي، او دا جنګ چې دی دا به هر حال د پاکستان ولس پاکستان پوځ به په دې کامیابیږي. هم نن دا پریس کانفرنس چودھری احمد شریف وکړو او هم نن محمود خان صاحب اڅکزي صاحب وویل چې دا جنګ به عوام ګټي او تاسې به یې بیلی. د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمان هم 3 اونۍ مخکې بلوچستان کې ویلي و چې تاسې جنګ بایللی دی. خو محمود خان اڅکزی صاحب وایي چې دا جنګ به ولس ګټي. څنګه یې ویلي دي؟ راځئ چې غوږ ورته ونیسو. 15 लड़ाइयों हुई थी आवाम की और अफवाज की. नेपोलियन जैसा वो लीड कर रहा था, उसमें 15 के 15 में आवाम जीती थी, अफवाज आ रही. یو ټکی مې خلاصه کو. اوس په دې ځای خبره ختمېږي ده. د په هندوستان تور پورې کړی دی. هندوستان وایي چې دا بې بنیاد الزامونه دي او پاکستان دراصل نړۍ ته د ترهګرۍ سپلای کوونکی هیواد دی. هغه خپل ځواب وایي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبان ویان یا د هغو کوم بله اداره ولې دومره په تفصیل سره، دومره په اکورسي سره، دومره په کلیرټي سره، یعنې دومره په روڼ انداز کې هغه جواب نه وایي. د هغو جواب اکثره ډېر مختصر وي چې پاکستان ظلم وکړو، موږ یې غندنه کوو او موږ به غچ اخلو. هغه خو په تاسو چې کوم تورونه پورې کوي هغه وایي چې زه خپل ولس ته، ټولې دنیا ته دا وایم چې تاسې د هندوستان په لمس او پاکستان کې ترهګري کوئ، تاسو ترهګر ساتئ، تاسو ترهګر روزئ، تاسو ترهګر پالئ او تاسې به موږ نه پرېږدو. وایي چې وی ویل هنټ یو، وی ویل هرټ یو. تاسې به ښکار به کوو او تاسو ته به تکلیف در رسو، تاسې چې هر ځای او په هر انداز کې او هر وخت یې. نو د پاکستان لخوا د دومره غټ ګواښ او د دومره غټ اخطار او ښکاره پیغام نه وروستو باید طالبان اوس هم داسې یو پریس کانفرنس وکړي. ولې طالبان پریس کانفرنس نه کوي؟ پاکستان تر اوسه پورې په 3 کالو کې 14 ځله په افغانستان کې حملې کړي دي چې پکې کابل شامل دی، کندهار شامل دی، خوست شامل دی، کونړ شامل دی، پکتیا شامل ده، پکتیکا شامل ده. داسې ځای نه دی پاتې کړی چې پاکستان حملې نه دي کړي. ملګري ملتونو وایي چې پاکستان هلته 388 عام وګړي وژلي دي چې 65 پکې ماشومان دي، 19 پکې جنکۍ دي، نور هلکان دي. او اوس چې وروستی کوم د طالبانو لخوا په پښتونخوا کې بلوچستان کې کوم 2 ډرون بریدونه پرېوتي وو، د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان خلاف جنگ نه و، د پاکستان په پوځ حمله نه وه. خو د پاکستان پوځ وایي چې په تاسو حمله کوو، تاسو د هغو دښمنان یې، تاسو اللیجیټیمیټ رژیم یې. نو د حیرانتیا خبره دا ده او د پوښتنې خبره دا ده چې طالبان اخر د دې دومره تفصیلي ځواب ولې نه وایي او په دې باندې خاموشه ولې دي. او زما
یقین دا دی چې دا پروګرام تاسو ګورئ تر هغه پورې پاکستان حمله کړې وي یا به یې وکړي، ځکه چې د هغو د دې پیغام نه وروستو نور د سورسز او ریسورسز ته څه ضرورت نشته دی. هغه ډېره ښکاره خبره کوي. اوس دا جګړه ولې بلوچستان ته واوښته؟ دوی په کندهار کې حمله کول غواړي، د طالبانو کوم مشر پناه کول غواړي. دا یو بله موضوع ده، په بل پروګرام کې بحث کوو. تر هغه پورې تاسو ته ښه ورځ.